زه د ګلونو د رنګونو د سپرلو د وطن، زه د ګلونو د رنګونو د سپرلو د وطن، د خاپیرو د نګهتونو د وږمو د وطن، په سور سپرلي کې په لمبو د سوځېدلي چمن، زه د غانټول، زه د ګلاب، زه د ریډي د قتل یو چشمدید ګواه یم. که زړه ته زما پرېوتو نو زړه به رانه یوسي، که زړه ته زما پرېوتو نو زړه به رانه یوسي، دا ښکلی نور د دې نه سیوا څه به رانه یوسي. او پردی کلتور تهذیب مو خپلوو نه و خبر چې، پردی کلتور تهذیب مو خپلوو نه و خبر چې، بې ټک به راته پرېږدي او حجره به رانه یوسي. دومره سوالګرو کې زما غوندې خیرونده سړی، دومره سوالګرو کې زما غوندې خیرونده سړی، ځان له د کیني شرطه یو خطه په سنډې سړی، دومره سوالګرو کې زما غوندې خیرونده سړی، ځان له د کیني شرطه یو خطه په سنډې سړی، او څومره خواره وره پریمانه ځای په ځای پرته ده، څومره خواره وره پریمانه ځای په ځای پرته ده، خپلې روزۍ پسې روان په منډه منډې سړی. او نن بیخي د ستا انځور یم زما جامه، نن بیخي د ستا انځور یم زما جامه، دا د پړ مخې نسکور یم زما جامه، نن بیخي د ستا انځور یم زما جامه، دا د پړ مخې نسکور یم زما جامه. او دا د ستا غږونه ولې نه رارسي، دا د ستا غږونه ولې نه رارسي، دا زه تللی په کوم لور یم زما جامه. جنت دوزخ نه ښه خبر یم قاضي، خو فلسفه به د ملا بدلوم. او غزل دی ستا په داسې نشو سر دی چې ساقي ترې ناخبر دی، زه په تخت د ایمان ناس یم او ملا ناس په منبر دی. څوک د چاته نه وایي ما ټوله دنیا پیژني، زه خپله عنوان خپله مضمون یمه، پښتون یمه پښتون یمه. شاه ساحل صاحب له بلنه ورکوم چې راشي تاسو ته خپله وینا وکړم. د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې، د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې، ستا استانه ورانه وستا کوڅې مې نه پېژندې، یا د سرو لمبو په لار درتلم لمبې مې نه پېژندې، ستا استانه ورانه وستا کوڅې مې نه پېژندې، چې د طوطیانو د تنظرو آوازونه نه وو، چې د طوطیانو د تنظرو آوازونه نه وو، خدایه کنه دغه نارې سورې مې نه پېژندې.
په خیال دا لکه څنګه چې دي نن 33 کلیزه مناوله نو 33 کاله د خلکو دلته د پښتو ژبې خدمت وکړو او زما په خیال چې دونه شعور پیدا کړی دی چې دا چرته اوسي د دې خاورې شعور هم پکې پیدا شوی دی او د خپل وطن شعور هم پکې دی د پښتو ژبې سره د خپل کلچر سره د خپل قام سره د هغې د کړه وړه سره د هغې په هغه ټولو بیماریو هم پوهېږي د هغې په خوبیو هم پوهېږي دا چې په بین الاقوامي سطح کم سازشونه د پښتنو خلاف روان دي په دې هم ورسره پوه شوي دي او پوهېږي او دلته چې دا کم خلک دا ټولنه چلی زما په خیال دا ډېر باشعوره خلک دي دا ګوره اوس یې دغه اعلان وکړو چې موږ به 10 کتابونه په کال کې دغه کوو پښتو له چاپ کوو جی قدرمنو کتونکو تاسو ولید دغه مشاعرې دغه دستوري سو جلکیانې او په دغه کې ستر شاعر رحمت شاه سایل صاحب پکې هم او تاسو پکې دا هم ولیدل چې هغوی